وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قول پاک اللہ زانبی سے بالرم قول عالی شان دے سمرا پاؤنگرا دے قول عالی شان دے سمرا پاؤنگرا دے زنبی سودا میں یارد اللہ میں خدایا دی رستانی میں زنبی سودا میں یارد اللہ میں خدایا دی رستانی میں روز روز زوم دا سودا لرم زنبی سے بالرم عالی شان دے سمرا مبتلا دنیا پورے نو رسول اللہ لرم زنبی سے بالرم قول عالی شان دے سمرا پاؤنگرا دے قول عالی شان دے سمرا پاؤنگرا دے कारी इकराम उल हक से अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। यकीनन नुम अगस्तला हम नवी कार अहम वी पदी स्कूल की चे कम कार कम यो बुनियाद दी खरे यकीनन ददी बुनियाद पर बरकत करोना वायरस चे द दुनिया हर वायरस बा अल्लाह ज़ुमुंग द मुआशिरे न ख़त्म की नन कमुंगा फ़ख्र सरा दी स्कूल की हाजिरी को नो यकीनन नौ पदे फ़ख्र कज़ता सो तईमानन वमा चमा परुनम पेशावर ताकाल की यो सोजाए की 10 रोज़े मां दी स्कूल तस्करा कड़े वा चे दलता आमिर ज़ेब से बहुदागी टीम पकम अंदाज बांधे कुरान व सुन्नत हम पदे माशुमानों के दासरी तालीम सर सर पड़ी
شهید شو خو د هغې نه وړاندې جناب لال باچا صاحب صاحب او جناب خورمشیدا صاحب هغې ته خواست کوم چې سټیج ته راشي او حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. زه ملک امان تاسو ته مخاطب یم. دا پروګرام خصوصا زما د پاره باعث افتخار ځکه دی چې دا دې سکول کې دا هم زما بچي دي، زما شاګردان دي چې دا پروګرام یې شروع کړی دی. اگرچه زمونږ دې ته خیال نو مونږ صرف منځ او د منځ ترجمه دا به په اسمبلی کې ښودله، ورسره د آخري صورتونه او آیات الکرسی جنازه د دې ترجمه به کوله. خو شکر دی الحمدلله چې زمونږ د دې بچو هغه فهم پوه هغه جدوجهد انرژي د هغې زیاته وه، هغې پوه زیاته وه او هغې چې راغلل خصوصا عامر زیب د دې هغه مین پیلر مین کردار دی. هیډ ماسټر صاحب د دې ټولو کوآپریشن دی دې کې چې دی دا پروګرام دې حد ته راورسو، دومره ښایست یې وله ورکړه. قرآن الله تعالی په خپل یو ډېر ښایسته میسیج د انسان دپاره رالیږلی دی. خو څنګه چې دې وخت کې زمونږ د مشرانو افسرانو او اظهار الحق صاحبه خصوصا یو خبره وکړه چې په ناظره باندې قرآن چې هغه د عربی الفاظ دي هغه خو زده شو، هغه وویلی شو، خو اوس د دې د ترویج دپاره د دې ترجمه او د دې تفسیر د دې فهم چې دا په دې ماشومانو کې په دې معاشره کې په دې باندې عمل به اله کېږي چې د دې صحیح تشریح وشي، په ساینسي خطوطو باندې د دې تشریح وشي، انسان د علم په بنیاد باندې د دې تشریح وشي چې څنګه هغه د خپل یو څو خبرونه ثابته کړه، نو اله به دا شی هغه صحیح طور سر ته رسي او د معاشرې ته به څه فایده ورکوي. ډېره مننه بچې، ډېره مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. امیر زیب زیدوال جی پی ایس نمبر 1 زیدا. د ټولو ناول خو زه د بیټک ټي وي د خپل ټي وي د وای صاحب ثوابي ډېر مشکور یم چې دلته کې راتګ وکړو. بیا چې کله رالو نو دا پیشه مونږ چې دی نو بای چایس اخیستې ده، سلیکشن هم کړی دی، نورو پیشو ته هم زمونږ تک پاسبل و کېدی شو ورته، خو الحمدلله چې مونږ په یو تحریکي انداز د ډپارټمنټ ته راغلي یو او د هغې لومبنی جلک دا دی چې انشاءالله مونږ به د ټاټینس دپاره کار کوو او مونږ سره چې دی نو دې وخت سره د ټولو نه بیسټ کتاب الله دی چې په هغې باندې مونږ د ماشومانو تربیت هم وکړو او په هغې کې چې دی نو تخلیقي کردارونه هم چې دی نو هغه راوباسو، هغې مونږ پالش کړو او د ایډوانس ورلډ دپاره چې کوم ماډرن ټیکنالوجیکل دور دی چې د هغې دپاره مونږ چې دی نو هغې تیار کړو، هغې ته چې دی نو ماډرن لینګویجز سره سره د قرآن تعلیمات ورکړو، د قرآن تعلیم ورته چې دی نو دا شانتې مونږ ورکړو چې انشاءالله هغه سبا دپاره چې دی نو یو پریکټیکل مسلمان وي. زما د طرفه ټولو والدینو ته او سټوډنټانو ته ختم مبارکي او انشاءالله زه دا یو خواهش لرم چې د قرآن مجید دا کلاس دی په ټول KPK کې ټول استادان چې دی نو په ښه انداز باندې چې دی نو لاګو کړي. ډېره مننه. تھینک یو. جی السلام علیکم. شانی یوسفزئی یم، زیدی کلی سره تعلق ساتم. تاسو له ختم حوالې سره خبره وکړه نو ناظره خو ډېر ښه شی دی او بحیثیت مسلمان مونږ ټولو له پکار دي، زموږ سکولونو له هم پکار دي چې هغې د ناظرې بندوبست په ټولو سکولونو وکړي. خو یو ګزارش به کوم چې صرف په ناظره نه خلاصېږو، د دې سره مونږ له چې کوم دی نو تفسیر طرف ته تلل پکار دي او خاص طور سره د قرآن فهم هغه چې عام شي، نو دا یو کوشش دی او زما خیال دی چې مونږ ټول له دا سپورټ کول پکار دي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما صاغر علي نوم دی او د دې کلي زیدي اوسیدونکی یم او د دې سکول سټوډنټ پاتې شوی یم او نن خو یو خوا تاسو د دې سکول سټوډنټ پاتې شوی بیا نن د میلمه په حیث دلته راغلي یې دغه ماشومان وړي چې د قرآن ناظرې ختمونه یې کړي دي، څنګه ګورئ په سرکاري سکولونو کې دې اقدام
یقین وکړه چې نن خو ډېر د خوشحالۍ مقام دی په تقریبا په 87 کې موږ د سکول نه فارغ شوو او د 87 نه بعد که موږ د سکول ته نن د میلمه په طور باندې رالو نن ډېر زیات فخر محسوسوو او چې سکول ته موږ وکتل نو یقین وکړه چې حالات بالکل بدل شوي دي چېرته د ګورنمنټ سکول او دومره په محدود وسایلو کې دومره ښکلي پروګرامونه ارینج کول یقین وکړه دا د یقین نه بهر خبرې دي خو الله پاک دې دوی له دې نورم توفیق ورکړي دا ټیچنګ سټاف چې کوم دی او چې دې سټوډنټانو ته داسې ماحول جوړ کړی دی او دومره ښکلي ارینجمنټس او په ګورنمنټ سکول کې او په ګورنمنټ په اداره کې دومره ښکلي ماحول جوړول یقین وکړه چې دا د ستاینې وړ دي او الله دې دوی له نور اجر ورکړي چې الله پاک دا نور په مخ کې دی دا خو یو ډېر مبارک محفل او زما په خیال باندې چې دا یو ډېر لوی عظیم کار چې زه یو بنیادی خبره تاسو سره کول غواړم په دې حواله باندې هغه دا دی چې د تعلیم د کوم تقسیم شوی دی چېرې دا دنیوي تعلیم دی او دا دینی تعلیم دی نو دا زموږ یو خواهش و چې زما خو ډېر وخت نه دا خواهش دی شانی صاحب د دې خبرې ګواه دی چېرې دا یو کول پکار دی زمونږ که ستاسو خیال نو په هر موس کې دعا کوو په آخره کې چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه الله اول می دنیا خسته کې او بیا می آخرت خسته کې نو دنیا خسته کېږي په ساينس او ټیکنالوژي او په تعلیم باندې او آخرت خسته کېږي په قرآن باندې او په دین باندې نو دا دواړه چې یوځای شي زما په خیال موږ به اله ترقي کوو چې دا ګیپ ته منځ نه ختم شي دا نن د هغې سټارټ واغسته شو بیا هماغه خبره وکړم چې موږ 15 وخته مونځ کوو که نه جي نو د سلام د ګرځولو نه مخکې چې موږ مونځ ختمو نو په هغې کې موږ آخري دعا دا کوو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه الله دنیا مې خسته کې وفي الآخرة حسنه او بیا مې آخرت خسته کې نو دنیا په څه خسته کېږي هغه په دې ساینسي علومو په ټیکنالوژي د وخت کې امریکا او یا یورپ زمونږ نه مخکې دي نو خو مطلب دا په دغه څیزونو مخکې دي نو موږ مسلمانانو هغه خپل میراث او خپل پټی هیر کړی دی لکه څنګه چې ما وختي خبره وکړه نو په کار دا دی چې موږ دنیا او آخرت دا موږ جدا جدا ونه ګڼو موږ دواړه زموږ مخې ته دي دنیا کې موږ ژوند کوو دا به هم خسته کوو او آخرت ته موږ روان یو د آینده سفر دپاره هم تیاري پکار ده داسې نه چې موږ یا صرف د دنیا شو یا صرف د آخرت شو حضور صلی الله علیه وسلم د دې خبرې نه قطعا منع کړې وه صحابو دغه وکړه چې یاره موږ به ټول عمر یو صحابي وي زه به روژې نیسم بل وی زه به واده نه کوم بل وی زه به صرف عبادت کوم حضور صلی الله علیه وسلم ورته ډېر زیات غوسه شو یو خطبه په هغه موقع باندې ورکړه ورته وی چې والله انی لاخشاکم واتقاکم والله قسم په خدای چې تاسو نه زیات الله نه یریدونکم ولکنی اصلي واصوم واتزوج النساء ځکه لمونځ کوم لمونځ کوم روژه هم نیسم ودونه مې هم کړي دنیا کار هم کوم د آخرت دا رسول صلی الله علیه وسلم د عمل خلاف خبره ده نو خلکو کې ډېر په نرمه طریقه باندې دا پیغام خورول پکار دي که څوک په دې خبره باندې نه پوهېږي نو سره سختي نه ده پکار هغه ملامته کول نه دي پکار دا پیغام چې دی دا په نرمه طریقه باندې ټول خلکو ته رسول پکار دی جګرانو کتونکو دا د نننۍ ورځې خپرونه چې په ګورنمنټ پرایمري سکول نمبر 1 زیده کې اجتماعي د 71 ماشومانو ختم القرآن پروګرام ډېر لوی لوی خلک راغلي او ډېر مذهبي سکالران دیني سکالران دنیایي سکالران راغلي او د ټولو دغه یو خبره وه نتیجه دا وه د ټولو تقریرونو د ټولو خبرو نچوړ دا و چې دیني تعلیم دنیایي تعلیم دواړه ضروري دی که یو خوا موږ دپاره ضروري ده چې موږ دنیاوي تعلیم زده کو کالج ته لاړ شو یونیورسټۍ ته ورشو لوی لوی پوهنتون ته لاړ شو او بل خوا د قرآن او د حدیث دا تعلیم هم زده کول پکار دي او دا به زموږ د دنیا او د آخرت د دواړو دپاره ګټه وي خپل کوربه منیب احمد قریشي له سره د کیمرامین حمزوي یوسفزی سره اجازت ورکوي بیټک ټي وي د الله په امان